سیدنا معقل ابن یسار رضی الله عنه سره روایت دی یو څه کلمات یې ښوولي دي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه در نقل کړي دي. وای د الله نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل که چیرې یو څوک درې وارې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ووایي او بیا درې آیاتونه د سورة حشر دا ووایي، که چیرې سهار ووایي در ماښامه پورې به 80,000 فرشتې و دغه انسان ته د مغفرت دعاوې کوي. او که چیرې دغه انسان په دغه ورځ کې وفات سو نو الله تبارک وتعالی به د شهادت مرګ ورنصیب کړي. او که چیرې یو انسان دغه کلمات یعنی دغه اعوذ بالله درې وارې ویل او بیا درې اخري آیاتونه د سورة حشر ماښام ووایي در سهاره پورې به 80,000 فرشتې و دغه انسان ته د مغفرت دعا کوي. او که چیرې دغه انسان په دغه شپه کې وفات سو نو الله تبارک وتعالی به د شهادت مرتبه او مقام ورکړي. دغه حدیث شریف روایت دی وعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة حشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. درنو معزز دوستانو، یو ډیره اسانه ذکر دی، یو ډیره اسانه وظیفه ده او ډیر اجر او ثواب الله تبارک وتعالی مومن ته ورکوي. په دې کې څو فائدې دي. یوه فائده خدا ده چې تا د قرآن عظیم شان تلاوت وکړي. بله فائده یې دا ده چې تا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث باندې عمل وکړي. درېیمه فائده یې دا ده چې تا ته 80,000 فرشتې د مغفرت دعا او خواست کوي. څلورمه فائده یې دا ده که چیرې په دغه ورځ کې وفات شوي یا په دغه شپه کې وفات شوي د شهادت مرګ د شهادت مرتبه او مقام الله تبارک وتعالی در نصیب کوي. د سورة حشر چې په 28مه سپاره کې دی د سورة حشر 22 نمبر آیات 23 نمبر آیات او 24 نمبر آیات چې سورة حشر ور باندې ختم سو دغه درې آیاتونه که چیرې یو مؤمن مسلمان ووایي اوله وار دی درې وارې دا توري ووایي دا کلمات دی ووایي اعوذ بالله دی ووایي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا دی ووایي درې وارې دا ووایي. بیا د سورة حشر 22 نمبر آیات لدې ځای د شروع کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم. لدغه ځای شروع کې دا 22 نمبر آیات سو بیا د 23 او 24 نمبر آیاتونه وسره ووایي وهو العزیز الحکیم باندې ختمیږي. دغه سورت هم ختم سو نو درې وارې دی اعوذ بالله وویل او دغه درې آیاتونه دی وویل سهار دی وویل در ماښامه پورې 80,000 فرشتې پر تا باندې تا ته د مغفرت خواست کوي د الله په دربار کې. او الله تبارک وتعالی دغه 80,000 فرشتې ستا د مغفرت د خواست لپاره د ماښامه مقرر کړي. که د ماښام وویل در سهار د 80,000 فرشتې د مغفرت خواست درته کوي. د مغفرت د غوښتلو دپاره الله تبارک وتعالی ستا دپاره مقرروي. او که چیرې په دغه شپه کې یا په دغه ورځ کې مرګ در باندې رالی دا مرګ دی د شهادت دی. د حدیث شریف روایت د ترمذي کړی دی. درنو معزز دوستانو، زموږ او ستاسې د سعادت او د کامیابی لویه لاره ده. هغه فایدې مې تاسو ته وویلې هغه جلا ګټه ده چې په هر لفظ باندې په هر توري باندې د قرآن عظیم شان په هر حرف د قرآن عظیم شان باندې تا ته الله تبارک وتعالی لس نیکۍ درکوي. د دې څو حروف دي هغه نیکۍ جلا دي. دغه مقام او مرتبه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وښول دا به یو جلا مقام او مرتبه ده. الله تبارک وتعالی دې موږ ته را نصیب کړي.